آیا په ژوند کې داسې خلک لیدلي چې په ډېرو ساده او اسانه موضوعاتو باندې پوه نشي؟ راځه یو بل رقم یې درنه پوښتنه کوم. آیا داسې خلک شتون لري چې په هغو موضوعاتو چې ټول خلک پرې پوهیږي ډېر ساده او هم فهمه وي خو دوی پرې پوه نشي؟ ترې حقیقت دا دی چې هو داسې خلک شتون لري. په 1995 میلادي کال کې یو شخص غوښتل چې بانک لوټ کړي. کله چې بانک ته د غلا لپاره لاړو مخې هیڅ نه و پوښلی، یعنې په مخې هیڅ نقاب نه و اچولی. مخامخ کیمرو ته ودرېدو او د بانک کارکوونکو ته یې ویل چې ماته ټولې پیسې راکړئ. پولیسو ډېر په اسانه معلوم کو او دیزګیر یې کو. پولیس ته ډېر په تعجب ویل چې ستاسو کمرو زه څنګه ولیدم؟ ما خو په مخ باندې د لیمو اوبه وښلې وې. چا ورته ویلي و چې د لیمو اوبه لکه د نقاب غوندې کار کوي او د کیمرو نه ستا مخ پټ ساتي، او دې ساده سړي هم پرې باور کړی و. د دې واقعې نه وروسته روانشناسانو ته همدغه پوښتنه پیدا کیږي چې ولې یو شخص دومره ساده شي چې په دومره وړو موضوعاتو باندې نه پوهیږي. هغوی څېړنې پیلوي او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته رسیږي چې نادان او احمق خلک نه یوازې دا چې په یو موضوع نه پوهیږي، بلکې هغوی په دې نه پوهیږي چې هغوی نه پوهیږي او نه غواړي چې پوه شي، او دا د دې باعث کیږي چې د هغوی اعتماد په نفس بیخي زیات شي او داسې کړنې او ویناوې وکړي چې خلک ووایي دا څومره احمق دی. د څېړنو پایله یوه جمله ده: په کومه اندازه چې څوک فکري توان لري په هماغه اندازه په حقیقت پوهیږي. او که غواړئ دا فکري توان مو لوړ کړئ، مطالعه وکړئ، تاریخ ولولئ. وطنداره تاریخ ولوله، تنها په کیسو نه کیږي. ځان پوه کړه چې زموږ ملت ولې د نړۍ د نورو ملتونو سیال نه دی. فقط همدومره ښه ورځ ولرئ.